اوس را رسیږو د النحل مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 125 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون د الله فیصله راغله اوس د هغې لپاره تلوار مکوي هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لوړ دی چې دوی کوي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره د پرختي په وسیله نازلوي لدې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅ څوک ستاسې معبود نشته نو تاسې یوازې له ما نه وویریږئ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي هغه له هغه شرک نه ډېر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول هغه نه یو جګړهمار موجود جوړ شو والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسو لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون په هغو کې ستاسو لپاره ښکلا ده چې سهار د څرولو لپاره لیږئ او ماښام یې بیرته راولئ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم هغه ستاسو درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته تاسو له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشئ رسولی حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر زیات خواخوږی او مهربان دی والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون هغه آسونه قچرې او خره پیدا کړي تر څو چې تاسو پرې سپاره شئ او هغه ستاسو د ژوند د ښکلا وګرځي هغه نور ډیر شیان ستاسو د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسو ورباندې پوه قدر هم نه یاست وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين او هماغه الله د سم لارې ښودلو ذمہوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته که هغه غوښتي وای نو تاسو ټول ته به لارښوونه کړې وه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هماغه ذات چې ستاسو لپاره له اسمانه اوبو ورولي چې په هغو سره تاسو په خپل هم خړوبېږئ او ستاسو د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هغه دغه اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او زیتون خرما انګور او نور راز میوې پیدا کوي
په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هغه ستا د کېږنې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولي دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هماغه ذات دی چې ستاسو لپاره سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسو له هغه نه لمدې او تازه غوښې راواخلئ ویې خورئ او له هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسو یې اغوندئ. تاسو ګورئ چې بیړۍ د سمندر سینه څیروي پکې ځي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه څرخیږي. هغه سیندونه وبهول او تخلیفي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو هدایت ومومئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې لارښوونکي نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لاره مومي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي؟ آیا تاسو پاملرنه نه کوئ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. که تاسو د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نه شئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. په داسې حال کې چې هغه ستاسو له ښکارونه هم خبر دی او له پټو نه هم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. او هغه نور هستی چې له الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغوی د هیڅ شي پیدا کوونکي هم نه دي بلکې په خپل مخلوق دي. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. مړه دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دوهم ځل ژوندي را پاڅول شي. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاسو خدای یوازې همدا یو خدای دی خو کوم خلک چې آخرت نه مني د هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلي دي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.
او کله چې څوک له هغو نه پوښتنه کوي چې ستاسو پروردګار څه نازل کړي دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاری کوي. آگاه اوسئ بد دی هغه څه چې دوی په غاړه اخلي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. له دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړي دي خو ګورئ چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدر هم نه. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي راوښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ. کوم خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایي او بدمرغي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هو د هو کافرانو لپاره چې پر خپل ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي یعنی تسلیمیږي او وایي مونږ خو کوم قصور یعنی بد عمل نه کوو. پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کوو الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اوس زی د دوزخ په دروازو نه نوځي همالته د تل لپاره ستاسې اوسېدل دي. نو حقیقت دا دی چې د لوی کوونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دی. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لبل پلوا کله چې له خدای ویریدونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډیر ښه شی یعنی خیر نازل شوی دی. د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډیر غوره دی. ډیر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي. دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي
هغه خدای ویریدونکو ته چې کله پرختي د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وایي سلام دیوی پر تاسې د خپل عملونو په بدل کې زی لاړ شي جنت ته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو لدې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرختي راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي. دغسې سپین سترګي له دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده. بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. د هغو د کړو مفاسد په پای کې د هغو په لمن کې ولوېدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډې وهلې. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. دغه مشرکان وایي که الله غوښتي وای نو به مونږ او نه به زمون پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړای وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای. همدغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړي دي. نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولېږه او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندګي وکړئ او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغورئ. له هغه وروسته له هغو نه چاته الله لارښوونه یعنې هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شول. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم که ته د دوی د لارموندنې لپاره هر څومره حرصناک خو الله چې څوک ګمراه کوي بیا هغه ته لاره نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی د الله په نوم د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپا نڅوي. ولی به یې نه راپاڅوي؟ دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې لپاره ضروري دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګنده شي چې هغوی دروغجن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. پاتې شول د دې کېدل نو پر مونږ باندې یو شي د منځته راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کېږي.
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځی ورکړو او د آخرت ثواب خو ډېر لوی دی. کاش کې هغه مظلومان وپوهیږي چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ای محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم چې کله مونږ پیغمبران لیږلي دي د هغو خلکو لوري ته چې مونږ خپل پیغامونه لیږل له سړیو پرته مو بل څه نه دی لیږلی. له باخبرو خلکو نه پوښتنه وکړئ که تاسې په خپله نه پوهیږئ. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. پخوانیو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لیږلي مو. اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې د هغو لپاره نازل کړی شوی ده او تر څو خلک په خپله هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې ښخ کړي یا بله داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدر هم نه وي. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. هغه چې هر څه کولو غواړي دوی د هغه د بېوسې کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر مهربان او بخښونکی دی. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خواته پرېوځي؟ ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتې دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي. هغوی هیڅکله سر نه غړوي. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 128 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لخپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او څه چې ورته حکم کیږي د همغه سره سم کار کوي. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد
فإياي فارهبون. د الله فرمان دی چې دوه خدایان منیسي، خدای خو ایکی یو دی، نو لمانه ویریږي. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کائناتو چلیږي. نو آیا له الله نه پرته تاسو لکم بل چا نه ویریږئ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تاسو ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لوري دی، بیا کله چې پر تاسو کوم سخت وخت راځي نو تاسو په چیغو سره د همغه لوري ته ورځغلئ. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. خو کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسو نه یوه ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریه کې شریکوي، تر څو چې د الله د لورینې ناشکري وکړي. ښه ده، خوندونه واخلئ، ډېر ژر به درته معلومه شي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. دوی زمونږ له ورکړای شوې روزۍ نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي. په خدای قسم دی چې هرو مرو له تاسو نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسو څنګه غوټه کړیو. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. دوی د خدای لپاره لونی ټاکي سبحان الله، او د دوی لپاره هغه څه چې په خپل یې غواړي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تیروي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. له خلکو څخه پټ ګرځي چې دغه ناکاره خبر لا اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي. فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي. وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. په ناوړو صفتونو سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري. پاتې شو الله، نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي، همغه پر ټولو برلاس او په حکمت کې بشپړه ده. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. که چیرته الله خلق د هغو په ظلمونو سمدلاسه نیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکښ نه و پاتې، خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي. بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره 1 ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدای. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نن دغه خلک هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره بدی شي، او د دوی ژبې دا دروغ وایي چې د دوی لپاره ښېګڼه ده. د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی. ارون مرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي.
تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. په خدای قسم ده ای محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي او مخکې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغو ناوړه کړو وړو هغو ته ښایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره ونه منله. همغه شیطان نن د دغو خلکو هم سرپرست شوی دی او دوی د دردناک عذاب وړ ګرځېدلي دي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دغه کتاب پر تا له دې کبله نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقي بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي. دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسو په هر ورخت کې وینئ چې الله له اسمانه اوبه ورولي او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې ساه واچوله. په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. او ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه مونږ یو شی پر تاسو څښو، یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسې څښو چې تاسې د نشې مواد هم ورڅخه جوړوئ او پاکه روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحی وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خېژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او د هر ډول میوو شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وګورئ الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسو نه څوک ډیر ناکاره عمر ته پریږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي. حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړه دی او هم د وس واک له پلوه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون او وګوري الله له تاسو نه جنو ته په جنو نور باندې پروزي کې لوړتیا وربخلې ده نو کوم کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپل روزي د خپل غلامانو لوري ته ګرځولې وي ترڅو چې دواړه په هغې روزي کې برابر برخوال ووسي نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکرېږي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون او همغه الله دی چې ستاسو لپاره ستاسو خپل جنس نه میرمنې وګرځولې او همغه له دغه میرمنو نه تاسو ته ځامن المسیح درکړي دي او ښه خوراکي مواد در په برخه کړي دي آیا نو دغه خلک د دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون او له الله نه پرته د هغو بندګي کوي چې د هغو په لاس کې نه له اسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار د هغوی له وسې پوره دی فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون نو د الله لپاره مثالونه مو جوړوي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله یو مثال راوړي یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپل څه واک نه لري بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورڅخه په ښکاره او پټه ښه لګښت کوي ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي ثنا او ستاینه الله لره ده خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله یو بل مثال راوړي دوه سړي دي یو ګون کون دی هیڅ کار نشي کولای پر خپل بازار باندې پیټای دی هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار څخه نه صادریږي دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپل په سم لاره برابر دی وایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير او د ځمکې او اسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کېدو معامله به دومره ونه ځنډېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باڼه ورپېږي بلکې له دې نه هم یو څه کم حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله تاسو ستاسو د میندو لګیرو نه په داسې حالت کې راوېستلی چې تاسو په هیڅ نه پوهېدلی هغه تاسو ته غوږونه درکړ سترګې درکړې او باخبره زړونه درکړل د دې لپاره چې تاسو شکر ویستونکي شئ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن
لقوم يؤمنون آیا دغه خلکو کله الوتونکو ته ندی کتلی چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي یعنی په الوتو راځي دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله ستاسو لپاره ستاسو کورونه آرام ځایونه وګرځول هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسو لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو هغه د کوچ کولو یعنی حمل النقل او ډیر کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومي هغه د څارویو له وړیو اون او ژغنو څخه ستاسو د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسو په کار راځي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون هغه د خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسو لپاره سیوري برابر کړل په غرونو کې ستاسو لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسو ته داسې پوښاکونه در په برخه کړی دي چې تاسو له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسو ساتنه کوي په دغه ډول هغه پر تاسو باندې خپل نعمتونه بشپړوي ښایي چې تاسو امر منونکي شئ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين اوس کدی مخاړوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون دوی د الله کې غنه پیژني بیا ورڅخه منکري او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاتسو بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړی شي نه بل هغونه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړای شي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړي او خپل انګیرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زمون هغه شریکان چې له تا څخه پرته مونږ را بلل یعنی نیایش کو نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې دروغجن یاست وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کیږدي تسلیم بشي او د هغه ټول افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون کوم خلکو چې په خپل د کفر لاره غوړه کړه او نور د الله له لارې نه واړول هغه ته به مونږ سر په سر عذابونه ورکړو
د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی له هغه ورځې نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپل د هغه له منځه یو شاهد را پاتو چې پر هغو باندې شاهدي ووایي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ وهلو لپاره مونږ تا راولو او دا د همغه شاهدۍ تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت، رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه ایښې ده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله د عدل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ، بې حیایۍ او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي ترڅو تاسو درس واخلئ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسو له هغه سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه له پخولو یعنی تاکید نه وروسته مماتوي چې کله تاسو الله پر خپل ځان شاهد نیولی وي. بېشکه چې الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ستاسو حالت د هغه خزي په شان نشي چې هغه په خپل زیار سره د تاروري چکه وریشل او بیا په خپل هغه اومل او ټوټي ټوټي کړل. تاسو په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې ترڅو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسو په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو تاسو د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. که د الله اراده دا وای چې په تاسو کې د څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځولي وای. خو د هغه چې چاته اراده وي په گمراهۍ کې غورځوي او چاته چې اراده وشي سم لار ورخي او هروم مرو به تاسو نه تاسو د کړو پښتنه وشي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپل منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مګرځوي چیرته داسې ونشي چې کوم قدم لټینګېدو وروسته وخویږي او تاسو د دې جرم په مجازات کې چې خلق مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګورئ او سخته سزا وګالئ. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. د الله وعده د لږ غوندې ګټې په بدل کې مپلورئ
څه چې د الله سره دی هغه ډیر بهتره دی که پوهیږئ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. څه چې له تاسې سره دی هغه مصرف کیدونکي دي او څه چې له الله سره دی همغه باقي پاتې کیدونکي دي او مونږ به هرومرو له صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوره عملونو سره سم کړو. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به مونږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. د هغه پر خلکو تسلط نوي چې ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. د هغه زور خو پر همغه خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او د هغه په لمسونه شک کوي. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 125 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 101 آیت څخه اوري. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ یو آیت پر ځای بل آیت نازلوو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي خو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته وایي چې دا خو سپېڅلې پرښتې په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لاره وښیي او هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغوی ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې د الله آیاتونه نه مني الله هیڅکله هغو ته سمې خبرې ته د رسېدو توفیق نه په برخه کوي او د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروغ خبرې نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیاتونه نه مني همغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی، خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغه خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغه د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغه خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حتمی دا چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهی کې اوسي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وزورول شول نو هغو کور کله پرېښودل، هجرت یې وکړ، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخښونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. د دغه ټولو فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چاته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیڅ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکلی د وګړو مثال راوړی دی چې هغه د ډاډینې او بېغمۍ ژوند تیرو او له هر لوري ورته پریمانه روزي رسېدله چې هغه د الله د پیرزوینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ. نو بیا الله د هغو په اوسېدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خواره شول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغو ته د هغو له خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګاڼه، په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي وو. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو اے خلکو تاسو ته چې الله کومه حلال او پاک روزي در بخلې ده هغه خوري او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که پر اختیار د هغه بندگی کوونکی یاست. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دي هغه مرداره یعنی خپل مړ شوی او وینه د خوږ غوښه او هغه څاروی دی چې الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصفون
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موایي هغه څه چې ستاسې ژبې په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام، تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړي. څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅکله بری نه مومي. متاع قليل ولهم عذاب أليم. د دنیا خوندونه څو ورځې دي، په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د یهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه له دې مخکې مونږ تا ته کړې ده، او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه و، بلکې د هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کاوه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ، نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخښونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و، د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی. هغه هیڅکله مشرک نه و، د الله د پیرزوینو شکر ویستونکی و. الله هغه غوره کړ او سمه لاره یې وروښودله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږ ته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړای شوی او په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و. په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي. ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. که تاسې غچ اخلئ نو هغومره واخلئ چې څومره پر تاسې تیر شوی وي، خو که تاسې صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله
في ضيق مما يمكرون ای محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو مزوریږه او نو د دوی په دسیسو زړتنګی کیږه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي